ها دا ورو سوال کړی دی وی زما سره یو خیري جهت دی، یعنی یو ځای دی چې هغه خیري کارونه کوي او زه د هغو سره یم، نو پیسې ما ته میلاویږي. کوم خلک چې پیسې ورکوي څه د خیر د کارونو لپاره، نو هغه ما ته راجمع کېږي. کله نا کله زه داسې چل وکړم چې زما ضرورت راپېښ شي، نو زه د هغې نه پیسې ورکړم، بیا پکې سمدست چې کله زما پیسې زما لاس ته راشي زه پکې واپس کېدم، نو دا کار به جایز وي او که نه وي؟ جواب د یاد کړي دا مسله، که هغه عالم دی، که مولا دی، که عامي دی، که جاهل دی، که هر څوک دی، دا خبره ټولو دپاره چې یو شی کله تاله درکړی شي که نه، په دې چې ته امانتګر یې او تا ته یو ځای وښودل شي دا به هغه ځای ته رسې، نو ته د دې ذمهوار یې او په دومره حدودو کې لګولی شي کوم حدود چې تا ته ایښودی شوي دي. لکه اوس یو سړی یو ځای کې کار کوي، یو اداره کې کار کوي، هغه خیري کارونه کوي د ثواب په نیت باندې، او تا له ذمهواري درکړي چې ستا ذمهواري دا ده چې تا ته کومې پیسې رارسي دا به ته ادارې ته ورکړي، یا په دې به ته پلانې کار کوي، یا هغه ځای ته به وړي دلته به وړي، دقه ستا ذمهواري ده، ته امانتګر یې، دا تا سره امانت دی. دې کې دا نه ده چې راشي زه به ترې نن ولګوم سبا خو به یې ورکړم که نه. بعض دا وایي څه مرم خو نه، دا ډېر عجیبه ده، مرم نه یعنې ده ته پته زه مرم نه، او موږ به داسې ووایو چې صحیح شو ته نن نه مرې، موږ لږ ساعت له ومنله چې دا سړی نن نه مري، ده ته یقیني څه خبر به راغلی، الله اعلم چې ده ته ګوره څنګه پته لګېدلی چې دی نن نه مري، خو زه دی نن نه مري که مریم نه که نه، امانت امانت وي، په هغې کې ته د حدودو نه زیات تصرف نه شي کولی. بیا ګوره چې یو سړی تا له امانت راوړي که نه تا سره کېږي عام امانت، ته په دې کې اخوا دېخوا نه شي کولی، نو چې بیا هغه امانت داسې وي چې هغه د الله په نوم وي، که دا پیسې والا پلانې ځان سره کېده دا د کوی دپاره دي، د الله د رضا دپاره یو کس کوی بس د هغې دپاره، دا د یتیمانانو دي، دا د جومات دي، دا د لارې دي، دا د کونډې دي، دا د فقیر دي، دا د ملنګ دي، دا د زکات دي. یاره زه یم چې په دغه شپه ګوره که سړي له خوب ورشي چې داسې امانت د سړي سره پروت وي، خو شتي ګورې داسې داسې خلک شتي که نه چې د هغوی د سره دا یره نشتي چې له الله معیني او زما سره به حساب کوي او یا ما نه به تپوس کوي، یا به زه د هغه مخې راورځم، او بیا به خفګان الله تعالی ډېر درشي چې کله یو سړی په دې کار کې واقعي او نسبت دین ته کېږي، داسې به کوم شتي